په لومړي قدم کې خو د ولایتي ادارې په استازیتوب د شهیدانو کورنیو ته صبر جمیل غواړو، شهیدانو ته جنت فردوس او ټپیانو ته عاجله شفا. په خپلو ټولو سیلانیانو باندې همدا غږ کوو چې د دوی لپاره میله ځایونه پرې نښه شوي دي، دوی دې باید په همغه ځایونو کې تم شي. د ولایتي ادارې هغه اصولنامې ته دوی پاملرنه وکړي او په ځان یې تطبیق کړي، که نه له قانوني کړنې سره مخ کېږي چې بیا د شکایت حق نه لري. په دغو مرګ ژوبله کې یو کس د هوایي ډزو له امله چې سیلانیانو هوایي ډزې کړې وې هغه په شهادت ورسېده چې هغه سیلانیان نیول شوي دي، د قانون منګولو ته سپارل شوي دي. بل یو ډریور چې بې احتیاطي کړی و، تیز رفتاري یې کړی و، نو موټر یې سیند ته غورځولی چې خپله ډریور ټپي شوی او 4 کسه اوبه وړي دي چې د یو جسد مونږ پیدا کړی او د 3 تنه د جسدونو د موندلو په هڅه کې یو. د دې ترڅنګ یو بل کس زموږ په ترافیکي پیښه کې د سیمې ځایي اوسیدونکی دی چې پښه یې ماته شوې ده. نو موږ په خپلو ټولو سیلانیانو دا غږ کوو چې دوی د هر کله راشي، نورستان د دوی کور دی، د نورستان خلک میلمه پاله خلک دي، درانه خلک دي، خو دوی دې کوشش وکړي چې زموږ دود او دستور هغه اصولنامه چې دوی ته په دروازه کې ورکول کېږي هغه په پام کې وساتي، که نه له قانوني کړنې سره مخامخېږي بیا د شکایت حق نه لري.